په افغانستان کې د داعش پراختیا د سیمې او ګاونډیو هیوادونو لپاره جدي ګواښ. روسیې یو ځل بیا د اسلامي امارت خپل نږدې ملګری یاد کړ، خو یوه مهمه خبره یې هم کړې: درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د ماډرن پالیسي ویبپاڼې لیکلي چې د داعش خراسان ډلې فعالیتونه په افغانستان کې مخ پر ډېرېدو دي، او له همدې کبله د سیمې په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته هم له یادې ترهګرې ډلې څخه جدي ګواښونه پېښ دي. ویبپاڼه کې راغلي چې داعش په افغانستان کې د واک له تشې او د څار له نشتوالي څخه په ګټې اخیستنې خپل فعالیتونه چټک او پراخ کړي دي. همداراز د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ ویل شوي چې داعش نه یوازې د افغانستان دننه بلکې د سیمې په کچه هم یو مخ پر ډېرېدونکی خطر ګڼل کېږي. ویبپاڼه وړاندې کاږي چې د اسلامي امارت د واک ته رسېدو سره سم د پاکستان پر ضد جنګېدونکي پاکستاني طالبان هم په افغانستان کې خوندي پټنځي موندلي او له هماغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي. اندېښنه ښودل شوې چې پر کابل واکمنو د پاکستانیو طالبانو د مهارولو لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. په ویبپاڼه کې ډېره شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمي خلیلزاد په وار پاکستان تورن کړی چې ګوندې د خطرناکو ترهګرو ډلو کوربه دی. د هغه دغو څرګندونو د پاکستاني چارواکو او امنیتي کارپوهانو جدي غبرګونونه هم راپارولي دي. د خلیلزاد دا څرګندونې د اسلامي امارت تر واک لاندې د افغانستان دننه له روان امنیتي ناورین څخه د خلکو پام اړولو لپاره ګڼل شوي دي. بلخوا روسي چارواکو ویلي داعش روسیې ته هم ګواښ دی او پر خلاف یې له اسلامي امارت سره په ګډه مبارزه کوي. درنو لیدونکو، د ملتیا مو